دغه زمون مینا د امریکا او د هغوی تر قیادت لاندې مغرور او بې رحمه ځواکونو د مجاهدینو د پرېکنده ګزارونو له امله دومره ویرېدلي یاست چې اوس موږ د هېواد درختې او دیوالونه هم د ځان لپاره خطر او دشمن بولئ او له بیخه یې کاږئ او دې ته مجبوره شوي یاست چې هر کلي ته د ورتګ لپاره ځان ته د عامو خلکو په کښتونو کې نوې لارې او سړکونه جوړ کړئ. نو تاسو قضاوت وکړئ چې څوک بریالي او میدان چا ګټلی دی؟ آیا په داسې ډول د سیمو لاندې کول د بري لاره ده؟ آیا په ورانو کنډوالو او هدیرو باندې حکومت کول فتح بللی شو؟ تر کله چې دغه عملیات ما طالبان را طی عملیات مشترک با اساکر امریکایی، بریتانوی و افغان شکست دادیم. من کاملا اطمینان دارم که ما کنترل تمام شهر را به دست خواهیم گرفت. مردم را کمک خواهیم کرد و این آسان‌تر از آن بود که برای ما گفته شده بود. انزا سرای واز ما را نړولې دي، ماجت را نړولې دي، شمیشخانې را نړولې دي، باغونه را نړولې دي. دا کافرانو بیخي ډېر تاوان را رسول دي. شان مو ګرده در لاندې دي، ګودړان وو، کالي وو، غنم وو، کشمش وو، ګر شان مو در لاندې شی مو نه دی ایستلی. یوه دانه دوکان و د سامانه ډک دا در لاندې دي، ګرده شان در لاندې دي. نور په زرګونو تاوانونه یې رسولي دي. ډېر سړی را وران کړه، ماجت یې ولړاوه او قرآن شریف یې در لاندې کړي، پشور یې در لاندې کړه. په ظرف د نیم ساعت کې ورته دې عسکره ته ګوډه شول، تاسو کوچنیان وباسئ. لږ پښې کوچنیان ځغاستې، سکتور سره یا جزیې ځغاستې، سکتور سره خلک ځغاستل. په نیم ساعت کې ته ګودړان باسې، غنم باسې او که کوچنیان باسې. لږ پښې ځغاسته په دغه شیان کې ټوله شیان د خرابۍ لاندې شوله او ټوله شیان برباد دي. زه په لږ سرای کې په دوو خونو کې او په لږ سر زه ګزاره کوم. نه ټاټ شته نه شی شته او کوچنیان مې یخ مړه کړله. دا مې ژوند دی، دا مهال دی، دا زندګي ده. اوس یا د بل په ترتکانو کې یا د بل په کالو کې یا د بل په جېګو کې زه یې خطر کوم یا بل شی کوم. شیان مو ټوله له خرابو لاندې شوله. دا مهال دی مسجد مو خراب شو، وران شو، قرآن شریف تر لاندې شو. اسلامیت داسې وایي چې قرآن شریف لاندې کړه، دغه بشردوستي داسې وایي چې قرآن شریف مسجد لاندې کړه، دغه داسې لاندې کړه. موږ صاحب موږ د خانشینه څخه راغلو، هغه ځای کې کورونه زموږ دغسې را بمبار کړه، داسې در په دره کړو. دلته اوس راغلو، د دغه دپاره راغلو چې دوکان خپل د عیال یو غریبي او شی جوړ کړو. دا دوی وایي موږ بشردوستان یو. دا بشردوستیال دی. ته داسې وګوره، دا د اسلام لار ده، دا په مسلمانۍ کې دا سته دی که په کفر کې دا سته ده. دا څه حال یې جوړ کړی پر مسلمانان دا رقم خاک پسره کړه. هغه امریکایان چې یو وخت به یې اعلانونه کول چې موږ له هوا نه په مځکه کې 2 انچه شی وینو، نن یې سترګې دومره ړندې او ټکنالوژي یې دې حال ته راکښته شوې چې تر څو ټولې آبادۍ لکه دشته غوندې هواره نه کړي، تر هغو هلته له ویرې شپه نشي تېرولی. آیا دا پر شاتګ دی او که لاسته راوړنې؟ هغو افغانانو ته چې په دې مزدور رژیم کې کار کوي، که ذره ضمیر او غیرت په ځان کې پاتې بولي، بس دې کړي. د دې بېواکه غلام ادارې او اشغالګرو سره دې مرسته نه کوي. د قندهار او هلمند د عامو مسلمانانو کورونه سوځول کېږي، د بیخ او بنیاد څخه په بلدوزرونو وړنګېږي او تاسې د اشغالګرو مرسته کوئ. تاسې دې ورانو کنډوالو ته وګورئ، دا د ریښو څخه ایستل شوي درختو ته وګورئ. همدا د کفارو اصلي بیا رغونه ده. په بلډوزرونو هوارول، د بمونو اورول، سوځول، عوایدي منابع مکمل ختمول، قتلونه، زخمونه، اسارتونه، تحقیر او توهین، حتی د حیواناتو عام قتل، اجباري شړل، په مجموعي ډول د کلي ځوانان، سپین او ماشومان په زوره د کنډوالو او خالي کورونو په لیدو کاتو مجبورول، تر څو که مجاهدینو اشغالګرو ځواکونو ته ماینونه شخ کړي وي، هغه لومړی باید پر دوی وچې وي. دوی خپل ځانونه زموږ د مجاهدینو څخه زموږ په معصومو ماشومانو او بېګناهو سپین ږیرو ساتي. ما و تا و کوچنیان د مخه کې وایي درځئ د طالبانو په مینو کې مو خېژوي، وایي طالبانو موږ ته مینونه سخت کړي، دوی په موږ باندې مځکه پاکوي. عوام خلک خېژوي در مخه، دوی د شا دخوا ماشینان موږ نیولي دي، وایي درځئ. په قضاوت سره ووایاست
دا بموکراسی قتل کراسی خراب کراسی دا که دیموکراسی دا جمهوریت یې خو له خلکو نه زندانونه ډکولو ته وایي. ډېر د شرم وړ خبره ده چې ځینې پلورل سوي افغانان دا هر څه په سترګو ویني او بیا هم اشغال دغه بشردوستي داسې وایي چې راشد المجید لاندې کړه په دغه سزا سره لاندې کړه. موږ صاحب موږ د خانشین څخه راغلو هغه ځای کې کورونه موږ دغسې را بمبار کړه داسې در په دره کړو. دلته اوس راغلو د دغه دپاره راغلو چې دوکان خپل د عیال او غریبي او شی جوړ کړو. دا دوی وایي موږ بشردوستان یو دا بشردوستیال دی. ته داسې وګوره دا د اسلام لار ده دا په مسلماني کې دا ستا دی که په کفر کې دا ستا ده. دا څه حال یې جوړ کړی پر مسلمانان دا رقم خاک پسره کړه. هغه امریکایان چې یو وخت به اعلانونه کول چې موږ له هوا نه په مځکه کې 2 انچه شی وینو، نن یې سترګې دومره ړندې او ټکنالوژي یې دې حال ته راکښته شوې چې تر څو ټولې آبادۍ لکه دښته غوندې هواره نه کړي تر هغو هلته له ویرې شپه نشي تېرولی. آیا دا پر شاتګ دی او که لاسته؟ ما طالبان را طی عملیات مشترک با عساکر امریکایی، بریتانوی و افغان شکست دادیم. من کاملا اطمینان دارم که ما کنترل تمام شهر را به دست خواهیم گرفت. مردم را کمک خواهیم کرد و این آسان‌تر از آن بود که برای ما گفته شده بود. پنځه سرای واز ما را نړولې دي، ماجت را نړولې دي، شمیشخانې را نړولې دي، باغونه را نړولې دي. دا کافرانو بیخي ډېر تاوان را رسول دي. شان مو ګرده در لاندې دي، ګودړان وو، کالي وو، غنم وو، کشمش وو، ګر شان مو در لاندې شی مو نه دی ایستلی. یوه دانه دوکان وو د سامانه ډک دا در لاندې دي، ګرده شان در لاندې دي. نور په زرګونو تاوانونه یې رسولي دي. ډېر سړی را وران کړل، ماجت یې ولړاوه او قرآن شریف یې در لاندې کړي، پسونه یې در لاندې کړه. په ظرف د نیم ساعت کې ورته راوړنې هغو افغانانو ته چې په دې مزدور رژیم کې کار کوي که ذره ضمیر او غیرت په ځان کې پاتې بولي بس دې کړي. د دې بېواکه غلام ادارې او اشغالګرو سره دې مرسته نه کوي. د قندهار او هلمند د عامو مسلمانانو کورونه سوځول کېږي، د بیخ او بنیاد څخه په بلډوزرونو وړنګېږي او تاسې د اشغالګرو مرسته کوئ. تاسې دې ورانو کنډوالو ته وګورئ، دا د ریښو څخه ایستل شوي درختو ته وګورئ. همدا د کفارو اصلي بیا رغونه ده. په بلډوزرونو هوارول، د بمونو اورول، سوځول، عوایدي منابع مکمل ختمول، قتلونه، زخمونه. دې عسکره ته ګوډه شول، تاسې کوچنیان وباسئ. لږ پښې کوچنیان ځغاستې، سرتور سر یا جزیې ځغاستې، سرتور سر خلک ځغاستل. په نیم ساعت کې ته اوس ګوزاران باسې، غنم باسې او که کوچنیان باسې. لږ پښې ځغاسته په دغه شی کې ټوله شیان د خرابۍ لاندې شوله او ټوله شیان برباد دي. زه په لږ سرای کې په 2 خونو کې او په لږ سر زه ګزاره کوم. نه چارج شته نه شی شته. کوچنیان مې یخ مړه کړله. دا مې ژوند دی، دا مهال دی، دا زندګي ده. اوس یا د بل په ترتکانو کې یا د بل په کالو کې یا د بل په جیګو کې زه یې خطر کوم یا بل شی کوم. شیان مو ټوله له خرابو لاندې شوله. دا مهال دی مسجد مو خراب شو، وران شو، قرآن شریف تر لاندې شو. اسلامیت داسې وایي چې وایي قرآن شریف د امریکا او د هغوی تر قیادت لاندې مغرورو او بې رحمه ځواکونو د مجاهدینو د پرېکنده ګزارونو له امله دومره ویرېدلي یاست چې اوس موږ د هېواد درختې او دیوالونه هم د ځان لپاره خطر او دشمن بولئ او له بیخه یې کاږئ او دې ته مجبوره شوي یاست چې هر کلي ته د ورتګ لپاره ځان ته د عامو خلکو په کښتونو کې نوې لارې او سړکونه جوړ کړئ. نو تاسو قضاوت وکړئ چې څوک بریالي او میدان چا ګټلی دی؟ آیا په داسې ډول د سیمو لاندې کول د بري لاره ده؟ آیا په ورانو کنډوالو او هدیرو باندې حکومت کول فتح بللی شو؟ تر کله چې دغه عملیات